خپ ځوانۍ کې یمه ګل یم غوټۍ کې یمه عمر مې 20 کاله دی د ژوند خانۍ کې یمه خپ ځوانۍ کې یمه ګل یم غوټۍ کې یمه عمر مې 20 کاله دی د ژوند خانۍ کې یمه او زه د بونیر په خاوره کلی ریګا کې اوسم د ښکلو غرونو منځ کې ښکلې ماڼۍ کې یمه او هیڅ کار روزګار نه لرم لیکل لوستل کومه شکر دی هر څه ډیر دی ښه په مستۍ کې یمه او نامه کاشف مې راته خپل بابا جان ویلې دغه خواجه خو هسې په شاعرۍ کې یم بل کلام دی چې وي یو اوږده د ژمي شپه بل باران خانه خراب الیاس یې به اورېدلی دی خو خفه کېږم یو اوږده د ژمي شپه بل باران خانه خراب لکه ما سره چې جاړي دا اسمان خانه خراب او زما وس کې هم څه نه و نه هغه دیدن ته راغله زما وس کې هم څه نه و نه هغه دیدن ته راغله ګنې ټول خلک ودو د جهان خانه خراب او یا څه بل رنګه کیسه ده صاحب زر بابا یا څه بل رنګه کیسه ده یا مې هغه جانان مړ دی د میینو خو لږ وخت لوي خفګان خانه خراب او خدای څه چې ستا رضا وي ستا بنده یم تا ته پړ یم خو په ژوند مې محتاج مکړې د انسان خانه خراب او ته له ځانه خبر نه ټول علم در پورې خاندي خواجه لږ خو دې راټول کړه دا ګریوان خانه خراب یو نظم بل سره شریک کما بیا بس کوم چې وې د جون ژوند کې دیوالونه د زیان م جوړوي د جونو ژوند کې دیوالونه د زیان م جوړوي پښتنو پیغلو ته د کور زندان م جوړوي زما د کام پیغلې کوږي دي سرتورې نه دي تاسو په دوی د بېننګیو ګمان م جوړوئ او پیغلې زما د وطن ټولې د خیا نغمې دي پیغلې زما د وطن ټولې د خیا نغمې دي دوی ته د ځانه پخواني مشرکان م جوړوئ او کاکاجي ستا لور ده په ښار کې خو دې نه ده موندې کاکاجي ستا لور ده په ښار کې خو دې نه ده موندې دې ته د پوزې د پیزوانه سندان م جوړوئ او نوسی او لونه هم د سیالو سره سیال که بابا نوسی او لونه هم د سیالو سره سیال که بابا فقط نوسی او خپل زامن ډاکټران م جوړوئ او دغه نادرې او پتپاله پښتنې پیغلې دي دغه نادرې او پتپاله پښتنې پیغلې دي چې وایي مونږ ته د کتابه بمان م جوړوئ او مقطع چې وي خواجه د کام پیغلو ته دا یو نصیحت لیکمه خواجه د کام پیغلو ته دا یو نصیحت لیکمه پام چې بېننګه سړی خپل ترجمان م جوړوئ ډېره مهرباني